سریلانکایي لوبډلې پاکستان ته له تګ انکار وکړ. د سریلانکا کرکټ بورډ مشر پاکستان ته د خپلې ملي لوبډلې د ورتګ اوازې رد کړي او ویلي دي چې سریلانکایي لوبډله هیڅکله هم پاکستان ته نه ځي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ کې د پاکستان کرکټ بورډ د مشر له خولې لیکلي وو چې له سریلانکا سره د پاکستان په ورتګ خبرې روانې دي او ژر ده چې د سریلانکا ملي لوبډله پاکستان ته راشي او د دغه هیواد په لاهور او کراچۍ ښار کې له پاکستان لوبډلې سره لوبې وکړي. خو د سریلانکا یوه ځایي ورځپاڼې د سریلانکا کرکټ بورډ مشر شمي سلوا سره په یو مرکه کې پوښتنه کړې چې آیا له پاکستان سره د ټیسټ لوبو په اړه خبرې شوي او سریلانکایي لوبډله به پاکستان ته ځي؟ نو په جواب کې د سریلانکا کرکټ بورډ مشر ویل چې دوی له پاکستان سره په دې اړه هیڅ خبرې نه دي کړې. پاکستاني رسنیو د پاکستان کرکټ بورډ د مشر په وینا لیکلي وو چې د سریلانکا ملي لوبډله به د روان کال د جولای په میاشت کې پاکستان ته راځي او له پاکستاني لوبډلې سره به نړیوالې ټیسټ لوبې کوي. خو د سریلانکا کرکټ بورډ مشر وایي چې دوی له پاکستان سره په دې اړه هیڅ خبر نه دي کړي او نه هم ورته د پاکستان کرکټ بورډ لخوا کومه خبره شوې ده. هغه زیاته کړه چې دوی نه غواړي پاکستان ته خپله لوبډله ولېږي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویل چې دوی له سریلانکا سره خبرې نه کوي تر څو له نړیوال جام وروسته سریلانکایي لوبډله پاکستان ته راشي او په دغه هیواد کې د پاکستان لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړي. خو یا دا خبره یوازې اوازه خپره شوه او د پاکستان ارمان یوازې ارمان پاتې شو چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې هڅه کوي کومه نړیواله لوبډله پاکستان ته راولي. دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو